نوی کال هم تقریبا لس ټیم پاته دی راورسېدی. اوس خبره دا د عزیزانو چې دا نوی کال دا د مسلمان سره تعلق لري که نه لري. مسلمان د نوي کال سره، نوي کال سره مراد 2024 راواخله چې عیسوي دی، د عیسی علیه الصلاة والسلام مطلب تعلق ورسره لري، د عیسایانو د نصاراو سره تعلق چې دی هغه لري. زموږ د مسلمانانو کال هغه سنه هجري ده. د محمد رسول الله مبارک هجرت له مکې و مدینې ته دا د مسلمانانو لوی عظیم تاریخ دی. هر مسلمان به ځان په دې آګاه کوي. بقول شیخ شریف الله رحمه الله زموږ د رمیار خان لوی عظیم عالم ول پر هر مسلمان واجب ده هغه به دا زده کوي. نو که چیرې زه راولاړ شم د عیسایانو تاریخ یاد ساتم نو زما تاریخ د اسلام تاریخ ولاړې شاته وغورځېدی. پوه شوست؟ اوس خبره دا د عزیزانو موږ د انګریزانو دومره غلامان سو چې د محمد رسول الله د هجرت سره چې کومه سنه او تاریخ تعلق لري هغه نه را معلومیږي، نه یې پیژنم، نه تعلق ورسره لرم، نه راته پته ده. او هلته د عیسایانو د تاریخ ورځ یې هم را معلومه ده، شپه یې هم را معلومه ده، هغه چې 11 میاشته ده هغه هم را معلومه ده، چې 29 هغه هم را معلومه ده. اوس ته ووایه زه به ووایم چې دا مسلماني ده یا که دا غیر مسلماني ده. پوه شواست؟ بیا بله خبره دا د عزیزانو چې ما او تا فخر په چیش باندې کوو. مسلمان حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي د انسان ژوند دا کتاب دی. ورځ یې یوه صفحه ده، شپه یې بله صفحه ده. چې کومه ورځ تېره سوه دا صفحه ولاړه واوښتله زما او ستا د لاسه ووته. موږ ته ټوله سره یو ځای سو، تېر سوی یو منټ هم ما او تا په ټول ژوند سره ګرځولی. بیا ما او تا ولې پر دې دنیا باندې دومره لوی باور و بروسه چې د هغه کړې ده. هغه عبدالرحمن بابا وایي چې امید په عمارت د دې جهان کا، چې امید په عمارت د دې جهان کا لکه کرش په اوبو اسی نشان کا. چې امید په عمارت د دې جهان کا لکه کرش په اوبو اسی نشان کا. دا د دې دنیا ژوند داسې دی. عبدالرحمن بابا وایي لکه پر اوبو چې سړی کرشه جوړه کړي، لیکه جوړه کړي. په اوبو کې کرشه پاتېږي، لیکه پاتېږي. هېچا په اوبو کې لیکې نه دي جوړې کړي. داسې دا زما او ستا ژوند هم دغسې دی عزیزانو. د پرون ورځ تېره سوله دا د اوبو کرشه د زما او ستا لاس له چیش راغلي ده. نو معلومه دا سوه چې دا وخت ضایع کېده دي. من تشبه بقوم فهو منهم، رواه ابو داود. د الله رسول فرمایي چې کوم څوک د چا پر لاره روان دی د قیامت په ورځو په هغو کې شماري. هېڅ په دې کې دویمه خبره چې د هغه ځایېږي نه، هېڅ شک و شبهه چې د هغه نشته پکې. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله فرمایي ای ایمان والاو، ای مسلمانانو تاسو د الله څخه وبېرېږئ. ولتنظر ما قدمت لغد. تاسو وګورئ د سبا دپاره تا څه تیاري کړې ده، تا ګر څه د آخرت دپاره څه تیاري کړې ده، تا ګر څه د را روان ژوند دپاره څه تیاري کړې ده. نو بیا ولې پر چپه روان یې؟ بیا ولې پر داسې لار روان یې چې هغه په قبر کې ستا دپاره د جهنم سبب ګرځېدلی سي، د عذاب سبب چې دی هغه ګرځېدلی سي. د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي زما امت دا به د غیرو د پردو خلکو پر لاره او پیروي کې په نقش قدم داسې برابر روانې، لویشت پر لویشت، ګز پر ګز داسې به برابر روانې. صحیح سلو. حتی د الله رسول فرمایي که دغه غیر خلک هغه د یو مردار شي په غاره باندې ننوتلي ولو، دا زما د امت مسلمانان هم په هغه غاره پسې ننوځي. صحابه وپوښتنه وکړه ولې یا رسول الله نو بیا دا څوک یهود و نصارا دي؟ د بخاري حدیث دی. یهود و نصارا ولو نو څوک دي؟ نو زما امت به د یهود و نصاراو پر لار داسې روان سي، لویش پر لویش، قدم پر قدم، ګز پر ګز پر روان دي. حتی که هغه په یو مردار په یو غاره داسې چې د هغه د مردار شي غاره وننوتلي و دی به هم پسې ورننوځي. دغه وخت را روان دی او دغه وخت دا دی، دا نوی کال چې اوس لمانځل کېږي. بیا سبحان الله د الله رسول فرمایي عبدالله ابن عمر پر وژای لاس کښېښولی، عبدالله ده ول ها
ویلې ول داسې ژوند تېروه لکه مسافر چې سهار دې کوي د ماښام انتظار مه کوه چې ماښام دې کوي د سهار انتظار مه کوه. صحیح سو د مسلمان شان به دا وي چې سهار سو د ماښام به فکر نه وي چې ماښام سو د سهار به فکر نه وي. او زما او ستا ژوند را روان دی. اوس بیا خلکو تیاریانې کړي دي، څوک دوبۍ لره تللي دي، څوک امریکې لره، څوک فرانس لره، څوک جرمني لره، څوک ماسکو لره. څه کیسه ده؟ نوی کال منزل کیږي. نوی کال منزل کیږي. زه به یو اسانه مثال درکړم. تیر کال چې نوی کال منزل کېدی یا مناوېدی یا را روان و، یا 23م یا 22م یا 21م یا 20م هر کال را واخله چې کومه خلکو پیرنګونه کول، کومه خلکو خوشحالیانې کولې، کومه خلکو کیکونه کاټول، کومه خلکو وروره جشنونه مناول، کومه خلکو وروره بازار و کلی وطن پر سر سره اخستی ولو، نو خوشحاله و چې نوی کال رالی. ښه په دې تیر کال کې لږ خلک مړي دي که ډېر؟ ډېر مړي دي. په دې تیر کال کې د لږو خلکو بابا او ادي مړه سوي دي ډېر، د لږو خلکو ورونه خوندې مړې سوي دي ډېر. نو تا چې پیرنګونه کول نو هغه کال خو دغسې نو تا ته پیرنګو پیدا وکړل. په دې خبر ته زما سره سر خلاصېږي؟ لږ سر را سره خلاص کړي چې کوم سړي دا را روان کال خو نه دی معلوم، ما تا یې ووینو که نه ووینو، تیر سوی کال خوا دې تیر سو، ما ورته ولیدی ډېر خلکو پیرنګونه کول، جشنونه کول، میلې کولې، بد حال یې جوړ کړی و. تر یهودو نصاراو یې هم بد حال جوړ کړی ولو. د هغو د چا پلار مړ، د چا مور مړه، د چا ورور مړ، د چا خور مړه، څوک په خپله مړه. اصل نو تا خو را روان کال ته بیخي ډېر پیرنګونه کړي وو، نو تا ته پیدا وکړه که نه وکړه؟ نه یې وکړله. نو چې دا اوس را روان کال دی، په هغه کال کې ته مړ شوې، بیا په هغه کال کې زه مړ سوم، بیا په هغه کال کې دا کوم څوک چې خوشحالۍ کوي جشنونه کوي هغه مړه سو، بیا چې شپاته سوه خبره. نو دا کال منزل بیا جایزه سوه نه؟ خپل ځان ته سړی وکړه، لږ سوچ فکر وکړي چې زه پر کومه روان یم، زه چیرې روان یم، الله څه وایي، د الله رسول څه وایي، او زه څه کوم. یو ملګري میسج راسره وکړ، ویل مولوي صاحب زه خو 6 کال د نوي کال لمانځل په یو داسې کار کوم چې هغه کار به شاید چا تر اوسه نه یې کړی. مال څنګه؟ ویلې ول زه خپلې ټولې خوندې راغواړم، کور کې میلمنې کوم په دغه شپه چې خلک پیرنګونه کوي، خلک وژني، خلک د خوب راپورته کوي، خلک د خلکو خوبونه ور خرابوي. زه خپلې خوندې راغواړم، زما د بابا پاته سوی جایداد، زما د بابا پاته سوی دنیا، دا و د خپلو خوندو ته ور تقسیموم. دا زما خیال دی. وکم مال وکه، خامخا یې وکه، دا ډېر غټ کمال دی. و چې هر سړی و دې خبرې ته وګوري دا کار وکړي، بیا د غومره ثوابونه الله و ده ته هم ورکوي چې دا کوم چا دا پیل چې دی هغه کړی دی، دغه لاره چې دغه شروع کړې ده. صحیح سلو موږ دی د دې خبرو څه ډېر ناولا دی، هسې د بل په لاره برابر سوي، هسې مې د بل نمونه پر ځان باندې ایښي دي او یو ذلیله خوار تباه برباد. وګورئ اندازه ولګوئ عزیزانو. بیا دا پیرنګونه څه معنا لري نو؟ څه شی دی نو؟ چې د رښتیا الله او رسول را ښوولي دي که چا اسلحه زده کړه بیا یې هېره کړله، گویا د الله رسول فرمایي د یو نعمت ناشکري یې وکړله، د یو نعمت ناشکري یې وکړله. و چې کوم ځای د ښوولو دی، کوم ځای د کولو دی، کوم ځای ما تا ته یښی دی، کوم د اجرو ځای دی، کوم د غنیمتو ځای دی، کوم د جنتو ځای دی، هغه مې پرېښوی، په هغه کې شک و شبه و خبرې راوایستې. او دلته چې نوی کال رالی بیا مثال جوړ کړی دی. ولګوي اندازه ولګوي. من تشبه بقوم فهو منهم. کم څوک چې د چا پر لار روان دی هغه به په هغو کې شمارل کېږي. هېڅ نوی کال نه غواړي. پر ما نوی کال یو 23م هم تېر سوی دی، 22م هم تېر سوی دی، په 22م کې مې ورور وفات سوی دی، په هغه نورو کې نور قریبان وفات سوي. زه څه خوشحالي کوم د دې کال دپاره. او بیا چې ته پیرنګونه کوې، زما د کور په سپي کې ستا ګولۍ ولګېدله، یا یې غوږ، یا یې سر، یا یې لکۍ، یا یې پښه چې ده هغه ماته سوله، په وینو سره سوله، تا ته څه ګټه درکوي؟ ما هوایري پیرنګونه کول ستا د کور په سپي کې تا نه ښیم، ستا بابا او ستا ادي او ستا د کور افراد نه ښیم، ستی د کور سپی په هغې کې دا ګولۍ لاړه ولګېدله. اوس ته ماته شاباشه کوې که ماته د لعنت خبرې کوې؟ صحیح سلو. تېره ورځو کې یو څوک پر چت باندې بیده، انو خیر بابا وادي را پورته سو، پورته الله هلک بچی بیده دی ورور هلک ولې نه را پورته کېږي؟ خیر خو به یې چې ورلو بستره یې د وینو ډکه ګولۍ راغلې پکې نښتې وله. زه دې نه پېژنم، دا کوروالا دې نه پېژني، دا کوچنی بچی دې نه پېژني، هغه لوی
رب العالمین خو دې د قیامت پر ورځ پیژنې چې تا ټکان کول، تا ساتیری کوئ، تا ټیم پاسوئ، تا دقت ختموئ، تا بانډار کوئ، ستا د دقتو د بانډارو د ساتیري و، ستا د ټیم پاس د وجې د پلاني کور یو بچی چې د هغه په وینو سور سولو، اوس څه چم کوئ؟ تاسو اندازه ولګوئ که څه کار دی په ګرد به کوو، راسي د مسجد پر سر به درېږو کوو به، او که حرام کار دی ناجایزه کار دی ولې به کوو؟ څنګه به کوو؟ نو لهذا الله فرمایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تاسو وګورئ چې تاسو د روان سبا د پاره کړي څه دي، تیاری مې کړې ده که یا تاسو د هغه د پاره یو پروګرام کړی دی که یا تاسو د هغه د پاره یو شی ذخیره کړی دی که یا که و بیا خو جنتي که یا بیا خو جهنمي، بیا به زه څنګه د دې خلکو په کلو ورګډېږم، زه به څنګه د دې په رواجو په رسمو ورګډېږم. نو د الله رسول فرمایي زما پر امت باندې هغه حال را روان دی چې د غیرو خلکو، د غیر مراد یهود و نصارا پر نقش قدم د دې رسم د دې رواج داسې به قدم به قدم وي، داسې به گز پر گز وي، داسې به لویشت پر لویشت وي لکه هغه چې څه رقم و. هغه ولاړو جهنم لره چې یهود و نصارا دي چې څوک پر نقش قدم روان دی، هغه به هم ځي. چیرې ځي؟ جهنم لره ځي. د چا سره تعلق رالی د هغه تعلق مطابق به بیا هغه سلوک چې دی هغه ورسره کېږي. نوی کال نه غواړي نر هغه دی که رښتیا ته انګریزانو ډېره ترقي وکړه، ترقي په هوایي پیرنګو نه ده کړې، ترقي په دې نه ده کړې چې وروره نوی کال یې لمانځلی، ترقي خالص په تعلیم باندې وکړه. موږ راولاړ سو د کافرانو هغه غلط چمنو او رسمونو په ځان کې راوستل، موږ وایي انګریزانو ترقي کړې ده، هغه چې کوم دی ترقي کړې ده هغه موږ په ځان کې نه راولو، نو ته بیا ترقي کولی شوې؟ نشي کولی. نو لهذا د دې چې کوم تعلیم دی منډه د مهنت دی تر سپوږمۍ یې ځان ورسوئ، راسه ماوتاب هم تعلیم و میدان ته راشه سو، ماوتاب هم د سره وجه پر وجه په تعلیم کې برابر سو، او که په خرطوبي کې ورسره برابرېږي نو دی ولاړې تباه سو، دا چې ورسره برابرېږي هغه به هم ورسره تباه و برباد شي. پوه شواست؟ په دې خبره مې سر خلاص سولو، خپل بچیان به راګرځوو، خدا نه خواسته پیرنګونه به نه کوو، د شپې راوځو نارې چغې الله بله بله. از موږ وزیر اعظم اعلان کړی و چې نوی کال موږ بالکل په دې کې هېڅ خوشحالي مشالي نه کوو، مطلب د چا د هغه ابراهیم علیه السلام د ښار چې کوم مؤمنان دي مسلمانان دي په کومو وینو سره دي، په کوم غم اخته دي، د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغو په پیروي کې راواخله، د هغو په خوشحالي کې راواخله، د هغو په غم کې راواخله. ستا په غمګین یم نو به زه هم مطلب څه نه کوم، زه به دا نوی کال په خندا نه لمانځم. صحیح سلو؟ الله دې موږ توفیق راکړي، الله دې مې وساتي له هغه حاله چې زما او ستا د لاسه د چا کور خرابېږي، الله دې وساتي له هغه حاله چې زما او ستا د لاسه یو مسلمان په خواږه خوب ده دی هغه څه کېږي، هغه راپورته کېږي. که ستاسو یاد دي دا جنا روډ باندې هغه د انګریز د وخت بورډونه به لګېدلي وو چې هسپتال ته به نږدې دا بورډونه لګېدلي چې هارن بجانا منع ہے، هارن وهل منع دی. ولې منع دی؟ ویل دلته مریضان دي، ستا د هارن څه دي په تکلیف کېږي. اوس اندازه ولګوه، انګریز خو ما تا ته دغه لار راښولې وله او ما ورته یې کومه لاره په مخه واخیستله، هغه چې د کامیابۍ لاره وه هغه مې پرېښوه، چې د ناکامۍ لاره وه هغه مې خپله کړله، او بیا دعوه دا لرم چې یاره زه ترقي کوم، دې ته ترقي نه وایي، دې ته زوال وایي، دې ته تباهي وایي، دې ته بربادي وایي. الله دې موږ ټول د دې تباهي او بربادۍ څخه ووساتي.